الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو مسلمانانو ورونو، نن به موږ د قرآن کریم د یو داسې عظیمې دعا په اړه بیان واورو چې د غم ختمولو، د رزق زیاتېدو، د سکون، کامیابی او هر حاجت د پوره کېدو دپاره یوه ستره خزانه ده. هغه دعا چې الله پاک په قرآن کریم کې ذکر کړې، هغه دعا چې حضرت یونس علیه السلام د سخت امتحان په وخت کې وکړه. کله چې حضرت یونس علیه السلام د سمندر په تیارو کې و، په توفاني څپو کې و، د لوی ماهي په نس کې و، نه کوم دوست و، نه کوم مددګار و، نه کومه دنیاوي وسیله وه، او هلته هم د الله جل شانه رحمت موجود و. حضرت یونس علیه السلام پوه شو چې نجات یوازې د الله په لاس کې دی، نو هغه په عاجزي سره دا مبارکه دعا وکړه. ګرانو دوستانو، دا دعا یوازې الفاظ نه دی، دا د الله جل جلاله سره د بنده اړیکه ده. لا اله الا انت، یعنی ای الله، ستانه بغیر بل څوک د عبادت لایق نسته. سبحانک، یعنی ته د هر عیب او کمزوري څخه پاک یې. انی کنت من الظالمین، یعنی بېشکه زه له خطاکارانو څخه یم. سبحان الله، یعنی بنده خپل غرور ماتوي، خپل خطا مني او الله جل شانه ته رجوع کوي. همدا عاجزي د رحمت سبب ګرځي. نن سبا ډیر خلک پریشان دي، یو وایي رزق نشته، بل وایي کاروبار خراب دی، یو وایي په کور کې جنجال دی، بل وایي قرضونه ډیر دي، یو وایي رشتې نه کېږي، بل وایي زړه بې سکونه دی. او ګرانو مسلمانانو، الله پاک فرمایي چې ما حضرت یونس علیه السلام له غم څخه خلاص کړ او همداسې مؤمنان هم خلاصوم. یعنی دا دعا د هر مسلمان لپاره رحمت دی. که ته په غم کې دا دعا ووایه، که ته په تکلیف کې دا دعا ووایه، که رزق بند دی دا دعا ووایه، که زړه تنګ وي دا دعا ووایه، ځکه چې الله جل جلاله د زړونو حالونه اوري. ګرانو ورونو، کله کله انسان یوازې د دنیا دروازې ټکوي، خلکو ته ځي، خو د الله جل جلاله دروازه هیروي. حال دا چې اصل خزانه د الله سره ده. الله چې وغواړي یو فقیر امیر کړي، یو غمجن به خوشحاله کړي، او یو ناکام به کامیاب کړي. خو شرط دا دی چې بنده په اخلاص الله ته رجوع وکړي. حضرت یونس علیه السلام که غوښتل نه یوازې د خپل مشکل شکایت به یې کاوه، هغوی لومړی د الله پاک د الله پاکي بیان کړه، بیا یې خپله خطا ومنل. همدا د دعا ادب دی. نو موږ هم باید خپل ګناهونه ومنو، توبه وباسو، لمنځونه قایم کړو او له الله نه په ژړا دعا وغواړو. ځینې خلک وایي موږ دعاوې کوو خو قبول نه شي. یاد ساتئ، الله جل جلاله هر دعا اوري، خو ځینې وخت امتحان وي، ځینې وخت د صبر وخت وي، او ځینې وخت الله تر دې هم بهتر شی درکوي. نو هیڅ کله مه مایوسه کېږه، مایوسه کېږه مه. شیطان غواړي چې انسان نا امیده کړي، خو مؤمن هیڅ کله نا امیدي نه کوي. قرآن وایي د الله له رحمته مه نا امیده کېږه. ګرانو مسلمانانو، دا دعا د سکون راز دی، دا دعا د کامیابی راز دی، دا دعا د غم ختمولو راز دی. کله چې زړه تنګ شي، په خاموشه ځای کې کښېنه او په اوښکو سره دا دعا وکړه. الله به مو زړه نرم کړي، غمونه به کم شي او لارې به اسانه شي ان شاء الله العزیز. د وظیفې مکمله طریقه: د ماخستن د لمانځه وروسته 2 رکعته صلات حاجت په اوداسه په پاک ځای کې کښېنه، په بېغمه چې داسې فکر غږ وشی نه وي، په ډېر آرام و اطمینان سره، په یقین سره اول د واره 11 واره درود شریف ووایه صلی الله علیه و آله وسلم، او بیا 1000 واره دا کلمه مبارکه ذکر کړه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بیا 11 واره درود شریف ووایه. که چیرې ستا حاجت پوره نه سو، بیا وکړه، که ستا حاجت نشي پوره، 3 شپه بیا وکړه، او په اخر کې بیا 11 واره درود شریف ووایه، او بیا خپل حاجت له الله پاک نه وغواړه، د رزق لپاره، د کاروبار لپاره، د رشتې لپاره، د سکون لپاره، د قرض ختمېدو لپاره. په یقین او اخلاص سره دعا وکړه، الله پاک دې ستاسو ټول جایز حاجتونه پوره کړي او رزقونه مې الله جل شانه پراخ کړه. خو د کوم ملګري چې په وسه باندې پوره لږ صدقه د دې وظیفې سره ډېر مؤثره تمامېږي. د مور د پلار خدمت ډیر مؤثر تمامېږي په اطمینان او سکون سره، او د بد نظرۍ څخه ځان ساتل دا په وظیفه کې ډیر تاثیر راولي، په انسان کې تقوا زیاتېږي، او دا رقم د ګناه کبیرو څخه ځان ساتل دا ستا په وظیفه کې تاثیرات، ستا په دعا کې قبولیت زیاتوي، ځکه په تا کې تقوا زیاتېږي. یعنی مختصرا یو عرضه کوم چې په کوم چا کې څومره اندازه تقوا وي، هغومره به د اعمالو تاثیرات وي، د وظایفو تاثیرات هغومره اندازه
دله په لاس ورځي چې څومره اندازه د تقوا کوي دا آخري پیغام دی تاسو ته کوم چې زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کی په دعا کې یاد ساتئ ملګرو سره شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.